بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست. چایلډ سیف ګارډینګ د ماشومانو ساتنه، د ماشومانو مسؤلیت. کله چې موږ د چایلډ سیف ګارډینګ کلمه یادوو یا یې په اړه باندې خبرې کوو، نو دا یو ډېر لوی بحث دی، ډېر لوی کانسپټ دی، خو دلته یې فقط لنډ درپېژنم. هغه دا چې چایلډ سیف ګارډینګ ټول هغه اقدامات، یعنې په دې کې هڅې، کوښښونه، لارښودونه، ایسوپیانې، ګایډلاینونه ټوله شامل دي. نو ټول هغه هڅې، کوښښونه او اقدامات چې ماشومانو ته د ضرر رسونې مخنیوی کوي، عبارت د چایلډ سیف ګارډینګ څخه دی. هدف دا دی چې دا ټولې هڅې د ضرر د رسېدو څخه مخکې ترسره کېږي. یعنې مطلب د خدماتو وړاندې کولو څخه مخکې د شاوخوا ټول ماحول د ماشومانو لپاره مسونه برابرول، په مکاتبو کې د هر ډول خطراتو مخنیوی، چې خدای نخواسته ماشومانو ته ضرر ونه رسېږي، په کلینیکونو کې او په نورو هغو ځایونو کې چیرې چې ماشومانو ته خدمات وړاندې کېږي. نو د ضرر رسېدو څخه مخکې د مخنیوي ټول اقدامات په دې کې شامل دي.